زه تاسو یو ښایسته زیری درکړم هغې نه مخکې دغه ویډیو تاسو لږ وګورئ دا د دې ژوند د دې ټوله سرمایه دغه زانګو کې ده لکه دلته داسې د کورنۍ سرپرست څوک نشته ټولې تورسرې موږ د خور لپاره څه وکړ بسم الله لله الحمد د الله نه ډېر شکر ګزار یو چې 340 نمبر داسې ښایسته ښه داسې ډیزاینداره 340 نمبر کور دغه خور لپاره جوړ شو دا همغه ځای دی چې دلته چت په هغه رقم و دروازه خو تاسو لیدلې وه که نه د ویډیو کې درته ښکاره سي دروازه په هغه رقم وه او کوم ځای کې چې زه نن ولاړ یم دغلته هغه زانګو چې ځوړنده وه که نه ویډیو کې داسې ته ښکاري دغه زانګو دلته وه او دغه چپس او شیان پې وو که نه نن لله الحمد دغسې کوټه شوه دغه تشناب شو دا څه شو تشناب شو دا خور دومره غیرت څخه ډکه خور ده مشره خور ده چې واړه واړه بچي دا ورته پاتې کونډه ده ته قرآن مجید هم ایښی ده دا اشپزخانه شوه اشپزخانه ده هغه مخکې چې دوکانداري یې کوله که نه اوس هم دغه دی د پاپړو دا شیان دلته شته دا دلته شته دا ګوره بسکټ دي او دلته هم دوکانداري زانګو یې ختمه شوې ده وبقيت وحدي بين همي ترددي لا حيلة في من نو دلته پکې هغه دي څه ورته وایي اشک که نه اشک هم دي نو دا خور چې دی دلته په دې خپل کور کې دوکانداري کوي دا د وړو ده نو یو تشناب اشپزخانه دا سوه تشناب یو کوټه دا سوه او دویمه کوټه دا ده دا ماشاءالله ښه ښایسته کوټه شوه الحمدلله ثم الحمدلله چې قمر بنسټ په واسطه باندې د دغسې غریبو د دغسې کونډو د دغسې یتیمانو لپاره سرپناوي جوړېږي دا زموږ لپاره هر څه دي الحمدلله د الله نه ډېر راضي یو چې په دغسې یو سپېڅلي کاروان کې موږ د خادمینو په حیث باندې کار کوو هغه ورونه او خویندې چې موږ سره په دې کاروان کې دي الله دې تاسو نه راضي شي واقعا انسان ته سکون او اطمینان میلاویږي انسان ته خوشحالي میلاویږي چې کله د دغسې کونډو هلته خور ناسته ده د خوشحالۍ نه ویې ژړل چې ما په دا ذهن کې بیخي دا خبر راتللی چې زه به یې داسې کور خاونده شم په دغه کلي کې غربت ډېر دی ډېر چارچاپېر کورونه ټول د خټو د خاورو جوړ دي خو د دې دا کور پکې داسې رنګین شو دا هغه ستاسو برکت دی دا هغه تاسو ته به چې همیش مونږ ویلې چې دا لینکونو کې ځانونه ثبت کړي یو نه تر 10 20 400 پورې هره میاشت ستا د حساب نه به راځي قمر حساب ته قمر به انشاءالله د هېواد مختلفو ولایتو کې دغه رنګې پاک سوتره کارونه پې کوي دا تر مرګه پورې چې دا خل دلته اوسېږي د دې لمسیان اوسېږي د دې کړوسیان اوسېږي دی پکې عبادت کوي ژوند کوي الله تعالی به او تا ته پکې اجر راکوي هغه ورونه او خویندې چې اوسه پورې برخه نه دغسې دا نن هم وخت دی دې چانس څخه استفاده وکړئ باور وکړئ دلته وختي یو بله خور دی یو بل کور نه راغله وایي زه یو زوی او یو لور لرم نور هېڅ څوک هم نشته سرپرست نشته ورونه نشته او موږ راغلي یو مهاجر دلته کډوال اوس راغلي یاستو هېڅ شی هم نه لرو بغیر د رب نه نو داسې خلک په سلهاو موږ ته درخواستونه او غوښتنلیکونه راځي خو چې تاسو یو ځای شي انشاءالله دا کاروان به غټېږي دا 340 نمبر کور دی دا باید 3000 شي دا باید 3 لکه شي څومره خوند کوي چې د قیامت په ورځ موتا په عملنامه کې بیخي سوي نه او په دې خبر هم نه یو چې ما کوم نیک کار کړی که نه ولې عملنامه دې راسي ډکه یې د نیکیو نه الله درته وایي چې ته هغه کونډې هغه یتیم د هغه سپین سرې د هغه بې کسه بې وسه د مور لپاره ته یو سرپناه جوړه کړې وه نن د هغې برکت ده دا جاري صدقه ده برخه اخلي لا اوس بسم الله کې داخل د افغانستان کې څوک 650 تاسو ته ښکاري 650 کوډ ډایل که ته کوی سې په دغه دیوال کې یو خښته دوه خښتې درې خښتې هم واخلې خپل د موبایل نه 20 افغانۍ نه نیولې تر 100 تر 1500 تر 1000 تر 15000 پورې کوی سې ته په دغه آبادۍ کې برخه واخلي انشاءالله اجرونه شته بل د دې کور خوبي ده دا زه به تاسو ته در وښیم دومره ماشاءالله ښایسته کور دی تاسو وګورئ ښه داسې د خټو جوړ چارچاپېره ټولې خټې دي صحیح ده بل ته دلته پکې ډېره ښایسته اوبه جاري اوبه پکې روانې دي
جاري اوبه د سر کال د اوبه را روانې نو لوښو وینځلو ته حتی ځان وینځل هر شی پکې کېږي ماشاءالله. او بل مهمه خبر دا ده چې مخکې دا دیوال هم نو دا دیوال جوړ شو شاته مسجد ده. دا مسجد هم لله الحمد د قمر بنسټ په واسطه جوړ شوی. هغه مسجد ویډیو هم را روانه ده. نو دا د خیر کارونه دي چې موږ تاسو به انشاءالله د وطن د هېواد لپاره به کوو چې تر څو موږ کې وس او توان وي د دې مظلوم و بیچاره ولس په سر به موږ تاسو لاس ږدو. الله مو خوشحاله او آباد لري، عزتمن شي. مورکې خوشحاله یې او بس امور څونه ژوندی انشاءالله دعاګانې به کوي. خدای په امان. السلام ففي الأديم مساحة رحراحة لبت بأهنى